बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज़न पर कोलोड्रा के मंगता से कम ऑप्शन नन शुरू को ब्लेंडिंग टूल्स ते खपला ब्लेंडिंग टूल्स से टूल्स दे چې ऑब्जेक्ट د دو ऑब्जेक्टونو منځ کې کاپي وباسي. یعنی مثال به د اول تشریح کوم که زه چلته یو ऑब्जेक्ट دلته رسم کوم او یو ऑब्जेक्ट دلته رسم کوم په همدې شکل مې د ऑब्जेक्ट د دې دواړو منځ کې لینک جوړوم ارتباط خو د ऑब्जेक्टونه همداسې تکرار شي څو تکرار شي څومره تکرار شي تعداد ورته بیا موږ خپله ټاکلی شو خو دا کار د کوم ऑब्जेक्ट په ذریعه کې کولی شو د بلینډینګ ټولز په ذریعه. مثال ګوري راځم دلته دې ऑब्जेक्ट ته مې یو دا کلر ورکو او راځم دې ऑब्जेक्ट ته مې دا کلر ورکو. اوس دواړه سره لینک جوړم بلینډینګ څنګه کو ګوري ایا بشي په بلینډینګ ټولز په کلیک کوي اول تعداد مقرر کوي بلینډینګ ऑब्जेक्ट. مثال اوس دا لینک دی دیز نه دا لینک د کشون تر دیز پورې ختم کش کو چې څنګه دا لیفت کلیک نه ګوته ایسا کم نو ګوره د دې دواړو منځ کې لس دانې ऑब्जेक्ट څه شو ډرا شو لس خاوله ډرا شو ځکه دلته تعداد لس دی که زه چېرته ووایم چې دا شل که نو اتومات ګورې څو شو شل شو که مثال زه ورته وایم چې دا 50 که نو ګورې که زه 50 ولیکم اتومات ګورې دا څه شو 50 شو که نه. بیا پریسټ کې هم د ده سټایل نه دی په کوم سټایل کې دی لس دی په کار دي شل دانې دی په کار دي ګوره دا سټریټ سټپ اته دانې داسې په شکل کې دی په کار دي سټریټ سټپ 10 لس دانې دی په کار دي او بل سټریټ شل دانې خو د دې اخرني سره وګوره فاصله په فاصله اول نه مثلا ځینې لږه لږه فاصله زیاته شوي که روټیشن شکل کې دی په کار په دې شکل کې او که لوپ لینډ په دې شکل کې دی په کار نو که هر شکل کې دی په کار وي په دې کلیک کا لوپ لینډ نه ایسا کې واپس کلیک کا لوپ لینډ نه واپس ایسا کېږي. ما مثال هم دا واغسته ورته یم چېره څو مې په کار دي 50 بس. بیا دلته لیکلي ګورئ بلینډ ډایرکشن دا معنا دا غواړي روټیټ کوي تاو یې کوي نو داسې ګوره روټیټ کولی شئ تاولی هم شئ. مثال زه ورته یم چې څومره روټیټ کا زه ورته یم چې 200 روټیټ کا نو ګوره چې 200 ورته ولیکو 200 ډیګري روټیټ شو هر څومره ډیګري چې غواړي اخري ډیګري 360 پورې ده که دلته ولیکم 360 ډیګري نو ګوره 360 ډیګري نه دا نوره خوا نه روټیټ کېږي واپس غواړي چې نه څه کوي مثال واپس دې روټیټ نه ختمول غواړي نو راشئ دلته واپس ورته څه ولیکئ 0 ولیکئ د دې روټیټ نه ختم شي. بل لیکل شوی دلته دې ته راځم کلوک وایز بلینډ غواړي په دې شکل رنګ چینج کېږي په دې شکل دا رنګونه چینج کېږي سیم وایي کې کلرونه منځ کې خپله چینج کېږي اپلای کېږي. بیا بل دلته لیکلی دی هغه پریشر لکه څنګه چې مختي ټولز کړی د ऑब्जेक्टونو پریشر زیات کم غواړي لکه اوس ګوره که زه د ऑब्जेक्ट پریشر زیاتوم کلر هم ورسره زیات دي کم د کلر هم کم دي لینک ختم کا نو زه غواړم چې د پاس نو ऑब्जेक्ट پریشر کم شي لاندې خوا زیات شي یا د لاندې نه کم شي پاس خوا زیات شي داسې ऑब्जेक्ट پریشر تاسو زیاتولی شئ. کلر پریشر هم همداسې که پاس خوا ته زیات غواړي لاندې خوا ته او که دواړه یو ځای لینک کړي نو دې ته ټک مارکان کوي. بیا بل دلته لیکل شوی دی سایز د دې سایز دی مثال خپل اتومات ګوره دې سایز هم څه کوي اتومات جوړوي یا د ټول ऑब्जेक्टونو سایز بیا دې کار دا خوري چې ऑब्जेक्ट غټه یا وړوکی کې ګوره د ټول یو سایز کم مثال چې هغه کې که سایزونه هم داسې کمولی زیاتولی شي په خپله خوښه ښه ډیزاین ته جوړېږي. بیا که دلته راشو سپلایډ دی سپلایډ څه کار کوي نوټ میپ نوټس دا نوټس ښایي چې دې نه مثال دا نوټس دی د ساخري میپ نوټس مثال موږ ته شو کوي که بیا دلته راشم میپ نوټس ګورئ دلته میپ نوټس دی دا میپ نوټس دا معنا چې دا اخري نقطه یې ده سپلایډ دی اوس دا ګورئ د ऑब्जेक्ट سایز زیاتوم نو وایم چې دا څه کوم بریک که منځ کې سپلایډ کوم نو سپلایډ کوم ځای کې سپلایډ کوي ګوره دا ځان ته ऑब्जेक्ट شو سپلایډ شو دلته دا دلته کلیک کوي یو ځل ها یو منټ موف ټولز والی ګورئ دا ځان ته ऑब्जेक्ट شو ځکه منځ کې سپلایډ شو که نه دا ځان ته ऑब्जेक्ट شو منځ کې ځان ته ऑब्जेक्ट شو سپلایډ هم کو منځ کې په دې شکل دا سپلایډ کولی هم شئ هر رقم غواړي واپس انډو نه سپلایډ کومه صحیح شو. بیا راځو دلته همداسې سپلایډ نه پس چې کوم آپشن دی ته راځم بلینډ الونګ فل پات دی دا آپشن دی خو دلته آپشن ما پرېښود نیو پات څه معنی مثال زه راځم د ऑब्जेक्ट دلته ږدمه لږې سایز هم کمومه اوس دلته زه راځم یو لاین ډرا کوم فری هینډ لاین مثال داسې راشي داسې
زه غواړم چې د آبجیکټ په دې لاین په شکل کې څنګه چې دا لاین د آبجیکټ داسې ډرای شي څه به وکړو آبجیکټ به انتخاب کړو بلینډ ته به راشو او بلینډ کې به تاسو څه والئ نیو پات ورته انتخاب کړئ کوم پات دا چې څنګه صبر پات به صحیح کلیک کوئ پات پې کلیک کړو ګوره آبجیکټ په دې راغو که نه خو دلته آبجیکټ سایز وړوکی دی سایز یې غټ کړئ ګوره ټول به راشي خو دلته څه مشکل دی زه به اوس دا سایز زه به غواړم چې د آبجیکټ سره برابر کړم دا دی هغه دی خو زه ورته وایم چې یاره څومره د آبجیکټ دی دا شکلونه هم په هماغه شکل کې برابر کړئ دلته راشئ تاسو دا آپشن بلینډ الونګ فل پات چې په دې کلیک کړئ چې څنګه آبجیکټ دی څومره تا لاین ډا کړی ټول آبجیکټس به په هغه څه شي ډرا شي او که ته غواړې چې نه روټیټ هم شي لکه د آبجیکټ چې څنګه روټیټ داسې دا ورسره دا لاین څنګه روټیټ د آبجیکټ هم ورسره روټیټ کړه روټیټ باندې کلیک کړه ګوره هماغه مطابق به څه راشي واپس راځو نیو سټارټ ته هم راځو شو سټارټ دا ویو ښه دا آپشنونه زموږ او تاسو سره واپس بلینډ فل پات دې نه ټیک مارک ایسته کړه او روټیټ دې نه هم ټیک مارک ایسته کړه بیا آپشن ډکېږي ښه اوس داسې که څه وکړئ چې د آبجیکټ د دې لاین نه راوباسه دلته موږ یو آپشن لرو په نوم د ډچ فرام پات چې په دې کلیک کړو بیا وګوره آبجیکټ د لاین نه څه کېږي راوځي په دې شکل واپس راایستل شو ښه اوس انډو کومه اوس ګورئ آبجیکټ زه لږ زیاتوم مثال یو سل شل متر اوس که تاسو یو کس و چې دا لاین اوس آبجیکټ دی لاین منځ کې دا لاین ترې نه وباسه نو لاین چې کله هم ترې وباسئ رای به شئ آبجیکټ ته او دلته به انتخاب به کوئ لاین او رای به شئ آبجیکټ ته آبجیکټ کې به والئ بریک بلینډ اپارټ چې په دې کلیک کوئ لاین انتخاب کوئ لاین صرف څه انتخاب کوئ لاین ونډو څه به انتخاب کړو صرف لاین اوس لاین انتخاب کوم ځای کې دا دی دا لاین ایستلو لږ هلته آبجیکټ تعداد ډېر دی زه به دا انډو کړم واپس او بلینډ به والم آبجیکټ تعداد به مثال څه کړم 50 به کړم یا 50 هم نه لږ به نور هم کم کړم چې دا لاین ایستل تاسو ته زه وښیم مثال کوم به 100 نو څنګه به وکړو آبجیکټ ته به راشو آبجیکټ او دا آپشن به کلیک کړو بیا به تاسو څه کوئ لاین به انتخاب کوئ لاین هم انتخاب د لاین انتخابول داسې ده چې ستونزمنه په دې ده چې آبجیکټ سټایل ښه اول به داسې وکړو انډو دې لاین ته به اول تاسو ته دا وښیم چې دا سایز زیاتول تاسو ته وښیم شو پات به انتخاب کړو لاین خپله انتخابي دې منځ کې لاین سایز هم تاسو یوز نه کمولی شئ زیاتولی شئ اوس پات انتخاب دی زه دا پات د دې لاین وباسم نو راشئ دلته دا به موږ څه کړو انډو به کړو راوځو همداسې خو په دې شکل دلته موږ یو ځل په آبجیکټ کلیک کړو نو زه به داسې وکړم مثال به بل تاسو ته جوړ کړم رای به شو مثال داسې لاین به ډرا کړو خیر آبجیکټ به والور آبجیکټ چلی دا مې مثال واغوستو دا دې ته مې دا شین کلر ورکوم او دې ته مې دا زیړ کلر ورکوم راغم بلینډ ته او دا مې داسې ډریګ کړو دا مې دلته وګوره راځم دلته نیو پات ته او کلیک په دې پات به یې څه کړو چې په غاړو په همدې راشي نو راشي نیو پات یې راغ که نه اوس مثال لږ به سایز زیات کړو 100 متر او دلته به دا آپشن خو مې تاسو ته تشریح کړو بس دا والی زه غواړم د آبجیکټ دې نه وباسم اوس ګوره آبجیکټ موږ ته نه ښکاري انډو کړو دا آبجیکټ زه غواړم دا لاین ترې نه ایسته کړم نو آبجیکټ تیار انتخاب دی آبجیکټ ته راشه او بریک بلینډ آبجیکټ او داسې راشه د آبجیکټ څه کوئ کش کوئ یا انتخاب یې کوئ او ډیلیټ بټن ووهئ دا به څه شي ډیلیټ به شي آبجیکټ او ډیلیټ یو منټ ها ډیلیټ شو صحیح شو او په دې شکل آبجیکټ هم ایستلی شي واپس انډو کوم دلته راځم بلینډینګ اخلم او ښه دا مې یو ځل بریک کړی اوس پرې کار ځکه نه کوي یو بل ډاکومنټ اخلم دا لاین شو آبجیکټ مې دا واغوستو دا مې واغوستو دې ته مې دا کلر او دې ته دا کلر
او دا داسې بلینډینګ کوم تعداد به لږ زیات کړي شل مثال تعداد به کړو 10 ښه نو په دې نیو پات هم تاسو پوه شئ شو پات هم پوه شئ هغه باندې پوه شئ ښه دلته نیو سټارټ دا څه کار کوي اوس ګورئ دلته زه راځم دا آبجکټ انتخابوم دا ایسته کړم دلته یو بل شیپ مې رسم کړم صحیح شو اوس زه غواړم چې دا د دې آبجکټ د سره لینک دی د لینک غواړم دته کنورټ کړم د سره لینک جوړ کړم دې آبجکټ سره نو څنګه به لینک جوړوئ اول به دا آبجکټ انتخاب کړئ تاسو او دا به بیهایند کړئ آبجکټ ته به بیهایند د پیج به کوي آبجکټ ته به راشئ آرډر آپشن به دلته وګورئ او ورته وایي چې ټو بیک پیج یا کنټرول ان بټن ووهئ او بیا وسو که دا آبجکټ به انتخاب کړئ بلینډینګ ته به راشئ بلینډ آپشن او دلته به راشئ نیو سټارټ او کلیک وکړئ نو ډایرکټ وګوره د دې دلته سټارټ پوینټ دا و زمونږ دا سټارټ پوینټ شو دې سره دې لینک غواړم نو څه به وکړئ تاسو انتخاب ښه راو دلته یو نوی ډاکومنټ اخلم یو آبجکټ مې دلته ډرا کړو یو آبجکټ دلته دې آبجکټ ته مې خپل کلر ورکړو او دې ته مې کلر ورکړو دا او دې ته مې دا کلر ورکړو د دواړو منځ کې مې بلینډ آپشن اپلای کړو صحیح ده اوس غواړم چې دلته یو آبجکټ بل ډرا کړم د دې آبجکټ لینک یعنی د دې لینک دې آبجکټ سره شي نو څنګه دا لینک جوړو راځو بلینډ آپشن اخلو اول دا آبجکټ مونږ بیهایند د پیج کوو څنګه بیهایند د پیج رائټ کلیک کوئ آرډر ته راشئ او ورته ولیکئ ټو بیک آف پیج بیا مونږ څه کوو بلینډ آپشن باندې کلیک کوو او بلینډ آپشن کې بلینډ او دلته راځو نیو پات نیو سټارټ اخلو او ډایرکټ په همدې کلیک کوو ګوره ډایرکشن چینج شو د بل آبجکټ سره څه شو اپلای شو همداسې نور همدې کې اپشنونه دي شو سټارټ پوینټ مونږ ته ښیي ته همداسې راشو ورته وایي چې نه آبجکټ انتخابو اینډ پوینټ نیو اینډ پوینټ نوی اینډ پوینټ درته ښیي که نوی جوړول غواړې همداسې ته سره یې جوړ کړه واپس او بل لیکل شوي شو اینډ پوینټ درته ښیي چې دا اینډ پوینټ شو نو همداسې دا آبجکټونه دي خپله هر رقم چې غواړې اپلای کړئ ترسره کولی شئ یوازې دا نه په آبجکټ دا په ټکس هم اپلای کولی شئ دا ګور اپشنونه دي بلینډ ډایرکشن دا مې وختي تاسو کو ډایرکشن داسې چینج کولی شئ یعنې زیاتره اعلاناتو کې دا ډېر ښه استعمال لري په ټکس هم اپلای کوو نو څنګه په ټکس اپلای کوو یا داسې آبجکټ باندې اپلای کوو مثال دا آبجکټ دی مثال په طور دلته زه راغلم او بیسک شیپس ته راغلم یو مثال تاسو در کوم دلته راځم مثال دا شکل مې رسم کړو یو ډیزاین دپاره دته مې دا کلر ورکړو بیا مې همدنه یو کاپي واخیستله انتخاب کاپي ته لیفټ بټن باندې ګوته او بیا رایټ په دې طریقه خو هم پوه کړی سئ دته مې دا کلر ورکړو اوس زه غواړم چې دا آبجکټ په دې بارډر کې ډرای شي نو اول څه کار کوو بلینډینګ اخلو دا استقرار راولو او بیا څه کار کوم دا آبجکټ مونږ او تاسو انتخابو بلینډینګ آپشن او دلته ورته څه اخلو نیو پات دا شو دا نیو پات آپشن اخلو او بیا په همدې څه کوو کلیک کوو پات صحیح نه دی انتخاب بیا به شي دلته به صحیح کلیک کوئ آبجکټ انتخاب او راشئ دلته نیو پات او په دې لاین به صحیح کلیک کوئ لږ مشکل دی که دا دی چې دا لاین سره صحیح کلیک نشي ګوره کلیک شو او د دې آبجکټ صحیح لږ هغه زیات کړئ تعداد زیات کړئ مثال ونیسئ 12 هر څومره چې غواړئ یا مثال ورته چې نه 10 ډیزاین داسې تاسو یو مثال درکړم اوس دا څه کوئ آبجکټ سایز دا لږ کش کړئ داسې سوري د دې دا انتخاب کړئ او لږ دا داسې کش کړئ په دې شکل دا ګوره ډرا شو که نه همداسې داسې نقطه یې کش کړئ په دې شکل یې ډرا کړئ واپس یې پاس کړئ داسې یو آبجکټ نه تاسو هم دا راوستلی شئ نور خو مې ورته د لاین ختمولو طریقه خو مې ورته وښودله دی به شئ څه به والی شو پات او ری به شئ دلته آبجکټ او دلته به هماغه آپشن به انتخاب کړئ بلینډینګ آپشن خپله راځي یا دلته راشئ کلیک کړئ آبجکټ ته راشئ دا آپشن دی ګورئ دلته راځي یس کله ډیلیټ کېږي نه خو څه وکړئ
دلته راشي نو بارډر صحیح شو دا object انتخاب کوي پات د دې سایز دیز نه ګورئ کمیږي زیاتېږي خپله معلومیږي دا لاین دی دا دلته ولې ختم کړئ دا ختم ګورئ ډیزاین هم جوړ شو ټیکس سره هم دا کولی شئ ټیکس سره ګورئ د دې اصل د دې object ګورئ ګټه هم دا ده چې کله دلته د دې دوه objectونو منځ کې تاسو لینک هم جوړ کړئ مثال دلته دا کلر ورکړو او دلته دې دا کلر ورکړو بلینډینګ اپشن دې واغوستو ډرای دې کړو اوس که دا یو object سایز کمې زیاتې دی بل اتومات خپله داسې په ترتیب سره که د دې داسې زیاتې کمې اتومات داسې خپله کمېږي زیاتې که دا کلر چینج کړې کلر هم چینج کېږي ټول ته یو کلر هم ورکړې هر یو ته ځان ته کلر هم داسې ورکولی شي دې ته دا کلر دې ته دا کلر داسې کلرونه ورکړه بیا خو مې ورته ویل چې دا د کلرونو ډارې هغه تاسو دې نه چینج کولی شئ کم رقم هم پکار وي دا موږ سره نیو پات اپشن و لوپ اپشن هم وویل شو ها واپس دا ختموي نو سلیکټ کلیر بینډ او په دې خو باندې تاسو خپله کاپي بلینډینګ اپشن دا ستاسو خپل اگزامپل دی لکه د نورو پراپرټیانو کې مې درته کړی هماغسې به دا هم تاسو خپله تکرار کوئ نو نور دې کې څه نشته دی په ټیکس یې څنګه اپلای کوو ګورئ په ټیکس یې تاسو اپلای کولی شئ نو راځم په ټیکس دا داسې اپلای کوم چې یو نوی ډاکومنټ اخلم او دلته راځم څه ټیکس لیکم مثال دلته ټیکس سایز اخلم 200 دلته مې ولیکو ویلکم یو منټ دا به وسکم دلته لیکم ویلکم equal draw class welcome to Canada X7 ये ऑब्जेक्ट साइज में ज्यादा है सही शो ये साइज में लग ज्यादा को बोलता साइज में ज्यादा को डालता एकदम कलर में दा ब्लू कलर वर्क को बोल्ड में हमको हम दे ऑब्जेक्ट कॉपी खलमा हम दे टेक्सचर दिस एवडम पास यो में पास एवडम मूव टूल पास एवडम और दे टेक्स्ट साइज सकुम रकम मिसाल वा में वस्तलू सलवेख या शल खड़ी रोड के शफो ट्रांजिट्स और दाम जब तक ये दाम दस तकरारूंगा ब्लेंड ऑप्शन है टेक्सचर तास इस्तेमाल होगा शेड्यूल अक्सर टेक्स्ट ಒಂದು ಸಿರಿದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೈತೆ ದಾಟಿಂದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಿದ ಕಲರ್ ने बरो डिजाइन कलर अक्सर ಒಂದು ಸಿರಿದಿಲ್ಲ टेक्सचर په دې شکل موږ دا ټیکس باندې هم اپلای کولای شو دا موږ سره بلینډینګ اپشن ان شاء الله په شوي به پیښه نور اپشن سره بل ریکارډ کوو